چېرته ستاسو د جې نمبر باندې مختلف قسم پیکیج لګېدلی وي او دغه د پیکیجو تاسو ته معلومات نه وي او ستاسو اکاونټ نه پیسې کټ کېږي نو دا به تاسو څنګه آف کوئ. نن سبا تاسو ته پته ده چې پاکستان کې د کمپنو والو ډېر زیات ډوب پوک شروع کړي دي. تاسو کوم سیمونه چې دي هغې باندې اټومیټک سروس چې دي هغه اکټیو کوي. تاسو ته د هغې باره کې معلومات نه وي او ستاسو په نمبر باندې مختلف قسم پیکیج چې دي هغه اکټیو شوي دي. تاسو ته په مخه میسیجونه راځي چې ستاسو په نمبر باندې دا پیکیج اکټیویټ شي او دا پیکیج اکټیویټ شي. تاسو نه د ورځې مختلف قسم پیسې چې دي هغه کټ کوي. ځینې د میاشتې پیکیج لګېدلي وي، ځینې د هفتې لګېدلي وي او ځینې د ورځې لګي او ستاسو د اکاونټ نه پیسې کټ کېږي. دغه ټولې پیکیج یا دغه مختلف قسم سروس چې دی دا به تاسو خپل نمبر نه څنګه اپ کوئ او تاسو به څنګه چک کوئ چې زما په نمبر باندې 100 پیکیج لګېدلي او 100 سروسز چې دي هغه زما په نمبر باندې اکټیو دي. عمل طریقه درته ښیم خو که په دې پیج باندې تاسو اول ځل مانته راغلي نو دا پیج نه سره لایک کړئ او دا ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې په دغه پیج باندې اپلوډ کوو. ښه ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم پلی سټور چې دی دا به اوپن کړئ. پلی سټور چې کله تاسو اوپن کړئ نو د سرچ بار کې به تاسو ورکړئ سموسا اپ. دې باندې به تاسو کلیک کړئ نو داسې کوم اپلیکیشن چې دا به تاسو سره اوپن شي د دې کوم د فوټو چې دا تاسو وګورئ. صحیح ده دا ما اول نه ډاونلوډ کړی دی نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې دا تاسو سره ډاونلوډ شو نو د اوپن باندې به تاسو کلیک کړئ. د اوپن باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دا اپلیکیشن چې دا به تاسو سره اوپن شي دا به تاسو دلته نه کلوز کړئ. دلته نه چې کله تاسو دا کلوز کړئ نو دا اپلیکیشن تاسو ښه چک کړئ. صحیح ده بیا تاسو وایي دا موږ سره کار نه کوي نو کته ګوټ کې د اکاونټ تاسو ښکاري په دې اکاونټ باندې به تاسو کلیک کړئ. اکاونټ باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دا تاسو ښکاري مای سبسکرپشن په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دې کې تاسو ښکاري ویو سبسکرپشن سروسز دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې تاسو کله کلیک کړئ نو داسې انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي. دلته به تاسو ته شو کی تاسو په نمبر باندې څومره سروس چې دی هغه اکټیویټ دي نو هغه به تاسو یو چک کړئ او دا تاسو ښکاري انسبسکرایب. دا انسبسکرایب باندې به تاسو کلیک کړئ نو هغه به بالکل فری تاسو نمبر نه انسبسکرایب شي. اوس زما د نمبر باندې تاسو ښکاري دې باندې صرف انټرنیشنل رومینګ چې دا آن دی نو دې باندې نور څه قسم سروس چې دی هغه نه دی اکټیویټ نو دې باندې صرف دغه یو انټرنیشنل رومینګ چې دا آن دی. صحیح ده که تاسو سره مختلف قسم سروسز نو هغه به تاسو یو انسبسکرایب کړئ. نو دغه طریقې سره تاسو خپل د نمبر نه کم سروس چې دی فضول هغه انسبسکرایب کولی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوي ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.